او دا د ده وی په ژبې کې مرګونه ډېر وي. ورور مې له ډېرې خوشحالۍ نه ځان نه پوهېږي. هوا وي سخته، باغونو ثمر نوبت دی، مڼې پښې ډکې وي، د زردالو باغ په مو هم رسېږي او درې کلنې او درې کلنه پوښه شوې ورو ټول ته راغلي. شنو غوټو په څېر غوړېږي، ځکه په اګامونه کې وچ شوي واښه خلاص دې زیاتېږي او په مالونو مو بوختۍ ښکارېږي. مور ته مې مال لکه اولاد ګران دی، غوا یې شیدې کوي، وزې او مېږې هم لارې دي. کور ته مې وایي چې سېرلي او ریبه ستا سره ټوپونه وهي. خو زه په دې ورته خوشحاله یم چې نور مې پلاستیک بوټونه د پلاستیکو له پیوند نه چې د ګرم لوب په زور سپېښ کړي له ډېر دروندوالي نه ورنشم تللی. خو بیا هم واوره یخنۍ مې له سوریو د بوټونو زما پښو ته راځي. د پیر د خوږ رمې په خونه کې تر خوله لوېږي. په توخانه پسې تنور کې د ورونو بلول سخت وي، خو دالانه کې بیا تنور لکه د لوبو کار پېغلې هم راځي. که سبا لمر تود و موږ به بړستنې او توشکې راوباسو ورته. زه به له یو سره تر بله یې سرټنډۍ پېښ کړمه. له خوشحالۍ به مې ډوډۍ هم ورته هېره شي. موږ په سترګې ته موږ نوي کال ته دومره خوښ یو. موږ په